د برقي تذکرې په نه موجودیت کې موږ ډېر مشکلات او ستونزې لرو. دغه ستونزې او مشکلات معمول د موږ په حکومتدارۍ او حکومتوالۍ اثر کوي، د موږ په کارونو اثر کوي، په مالی برخه کې موږ ډېر زیات فساد سره مخ کیږو، شفافیت په پروسو کې نه وي، تقلب زیات کیږي. اما برقي تذکره ما ته شخصا مهمه نه ده، بلکې دغه هیواد ملي پروسو ته هم ډیره مهمه ده. دغه جملې نه یو مثال زه وایم، د انتخاباتو مسله ده. موږ هر ځل انتخاباتو کې یو مشکل سره مخ یو که زموږ ټول هیوادوال تذکره ولري، دغه معضله او مشکل به رفع وي. په دې سې هیڅوک به نسي کولی 2 ځله رایه ورکړي، هیڅوک به نسي کولی تقلبي رایه واچوي، هر څه به په خپل ځای معلوم وي. حتی د متوازن انکشاف لپاره چې دا د موږ یو بله لویه مسله ده او موږ د دې لپاره کار کوو، هم د برقي تذکرو درلودل موږ ته ډېر قوت راکوي، تر څو موږ په عدالت سره ټول ګوښو او اطراف د ملک او هیواد ته انکشاف ورسوو. واقعي خبر سي چې خپله تذکره ډېره مهمه ده. دغه لپاره باید موږ بعضې پروسې او بعض میکانیزمونه د دغه تذکرو پورې مربوط و منوط کو، یعنی دا ورته شرط وګرځوو. د په خاطر باندې یو مسله چې اوس دولت په اقدام کړی ده چې مامورینو ته معاشات د برقي تذکرې په اساس ور انتقالوي. مهمه ګټه به خپله مامور د دولت ته دا وي چې د ټول هر څه به په شفاف شکل باندې مخته ځي، او دغه شفافیت هغه څه ده چې موږ شدید ضرورت ورته لرو. د موږ خپله اراده داسې ده چې د حجاجو لپاره هم یو شرط موږ ولرو. څوک چې حج بیت الله ته ځي، هغوی برقي تذکرې باید ولري. نو دغه شرط به باعث د دې چې موږ ډېر هیوادوال حاضر سي برقي تذکرې واخلي او دغه ملي پروسه موږ تکمیل کړی سو. یوه خبر چې ډېره مهمه ده او دا د ما پیغام ده د موږ هیوادوالو ته، هغه دا ده چې دې ته منتظر نه سو چې دولت موږ ته شرایط ایجاد کړي موږ لاړ سو تذکرې واخلو. په خپله باید حرکت وکړو، دغه د شفافیت د پروسې د قوي کېدو لپاره خپله لاړ سو تذکرې واخلو.